امرالله صالح عبدالله او د هغه پلویانو ته سخت جواب ورکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح وایي ولسمشر د دې لپاره په مناظره کې ګډون ونه کړ څو خلک وویني چې عبدالله له ګیلو او شکایتونو پرته د هیواد لپاره کوم څه لري او کنه. ټاکل شوی و ولسمشر غني او اجرایي رئیس چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو مخکښ نمایندان ګڼل کیږي پرون په یوه ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي خو ولسمشر غني په مناظره کې ګډون ونه کړ. ښاغلی امرالله صالح په دې اړه وایي چې دا د ولسمشر تر ټولو ښه پرېکړه وه چې په دغه مناظره کې ګډون ونه کړ. دی زیاتوي ولسمشر په مناظره کې ګډون ونه کړ تر څو د افغانستان ټول خلک وویني چې ډاکټر صاحب عبدالله له ګیلو او شکایتونو پرته د هیواد د مسیر د ټاکلو او د یوې هیلې د رامنځته کولو لپاره کوم څه لري او کنه. صالح وړاندې وایي عبدالله کولی شوای چې پر یوې جملې سره د ولسمشر غني پر نه ګډون نیوکه وکړي او وروسته خپله برنامه او خپله نظریه تشریح او څرګنده کړي خو نوموړي دا هېڅ ونه کړل. دی وایي عبدالله ته یو ډېر ښه محاسبه شوی فرصت په لاس ورغلی و چې د خپل زړه بړاس پکې وباسي خو دا فرصت یې له لاسه ورکړ. ښاغلی صالح زیاتوي فرض کړئ هغه څه چې عبدالله د ولسمشر غني په اړه وایي دا ټول سم دي مګر دا به ښه نه وه چې نوموړي د حکومت په لومړیو میاشتو کې په سیاسي شجاعت او صراحت سره د ملت پر وړاندې حاضر شوی وای او خپله لاره جلا کړې وای. عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني له درغلیو زړه خوري او زیات شعارونه ورکوي او وایي چې ولسمشر غني به زیاتې درغلۍ وکړي خو ښاغلی صالح په دې اړه داسې وویل فرض کړئ تکلف کیږي خو د نوموړي یعنې عبدالله دغه شعار د عملي کېدو ستراتیژي څه شی ده ځکه د ثبات او همپالنې ټیم له کنایي وزمه ادبیاتو پرته نور څه د ویلو لپاره نه لري خو دولت جوړونکي ټیم همیشه له ملت او خلکو سره په اړیکه کې دی او له هغوی سره وي او موږ په سلګونو داسې طریقې په واک کې لرو او راسره دي چې له مخې کولی شو خلکو ته د یووالي صمیمیت همدلۍ امید او په ځانګړې توګه د یوې خپلواکې ارادې پیغام ورسوو. امرالله صالح وایي دا موږ و چې سپینه کوده تاته مونه وویل او پرې مونه ښودل چې د ټولنې یوه کوچنۍ ډله د ملت اراده تر پښو لاندې کړي او له طالبانو سره کرغېړن او تور سازش وکړي. د نوموړي پر وینا ټول پوښتنې ښیي چې دولت جوړونکی ټیم اویا سلنه رایې لري او پاتې نوره برخه رایې د 14 نورو ټیمونو ترمنځ ویشل کیږي. د یادونې وړ ده چې عبدالله د ولسمشر غني له لوري د مناظرې له لغوه کېدو وروسته وویل اوس نه مناظره په مصاحبه واوښته ځکه مناظره د دوو کسانو یا دوو لورو ترمنځ وي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني پرېکړه څنګه ارزوئ چې په مناظره کې ګډون ونه کړ؟ ترڅنګ د امرالله صالح د خبرو په هکله مو هم راته نظرونه ولیکئ. دا وې د مناظرې په هکله د امرالله صالح خبرې. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ ترڅنګ له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.